نو انسرټ مینو ته ځو. انسرټ مینو کې نن زموږ تاسو د دوه نقطو باندې کار کوو، یو چارت ده او یو سکرین شاټ ده. په دې دواړو باندې نن ان شاء الله کار کوو او دا تشریح کوو. اول به سکرین شاټ ته لاړ شو. سکرین شاټ دا هم په دې 2019 اساس کې دا یو سہولت راغلی ده او کله موږ غواړو د سکرین نه فرضاً دا سکرین دا زموږ مخې ته کوم سکرین ده، که د دې تاسو سکرین شاټ اخیستل غواړئ، یو خو د دې په موبایلونو کې هم تاسو عادت شوي یاست سکرین شاټ ډېر مهم وي. کله کله یو چا یو لیکنه کړې یا لیکنې نه عکس اخیستل غواړئ، هغه سکرین باندې راولئ، نو سکرین شاټ په توسط باندې د هغې عکس واخلئ. نو دلته موږ یو خو کیبورډ کې موږ سره یو بټن ده، دا پورته F1 F2 F3 چې لیکلي دي، د دې اخر کې د F12 نه وروسته یو بټن راځي، هغې ته وایي پرنټ بټن ورته وایي، سکرین پرنټ یا پرنټ سکرین، داسې څه ورته لیکلي. نو هغسې کله موږ ووهو، زه اوس پرنټ سکرین وهم، پرنټ سکرین ما ووهه او نو هغسې دلته موږ پیسټ کولی شو. فرضاً او یا پینټ ته لاړ شو. پینټ ته تلو لپاره موږ دلته فرضاً دلته زه پی لیکم، پینټ پروګرام را خلاصوم، دلته به اوس زه پیسټ کوم. نو ګوره موږ د درس کاپي اخیستې ده، همغه د صفحې سکرین شاټ اخیستی ده او دا موږ دلته سیف کوو پینټ کې. او دلته که فرضاً دې نه موږ صرف دا 19 درس په کار وي، نو موږ به دا ځای انتخاب کړو داسې د سلیکشن په توسط باندې. انشاءالله یو ورځ دا پینټ هم ډېر ګټور او مفید پروګرام ده، یو ورځ درس کې به انشاءالله دا پینټ هم تشریح کېږي. نو موږ دا انتخاب کو او زه غواړم یوازې د دې دغه عکس واخلم یا دا مې په کار ده. نو دا بټن وهو، نورې لرې کړل، صرف 19 درس دا یې را کاپي کړو، د تصویر نه زه استفاده کولی شم، سیو یې کړم هر چېرته زما په کار وي. نو خو دا پرنټ دا اوس چې موږ کوم اپشن درس وویل یا پرنټ سکرین په توسط باندې، هغه که تاسو فکر یې زه دلته بیا پیسټ کوم، همغه د ټول سکرین تصویر راواخلي، هغې کې د آیکن یې هم راواخیستلې، لاندې هم چې څه شی په ټاسک بار باندې و هغه یې هم راواخیستل. نو دا یو ګټه هم ده او تاوان یې هم ده. که کله موږ ټول مکمل تصویر په کار بیا خو ګټه ده، او که کله استثنایي لږ ځای زموږ په کار دا بسم الله الرحمن الرحیم هم په کار یا د تاریخ هم په کار، نو بیا ګټه نه بلکې بیا تاوان ده. بیا به ته پینټ ته ځې، هغې نه وروسته به دې کې تغییرات راولي او هغه د خپل مطلوبه عکس به ترې ترلاسه کوي. دا خو کیبورډ نه، دا به تاسو ډېر دې نه استفاده کولی شئ. F12 نه وروسته پرنټ سکرین بټن ده، هغې نه استفاده، هغه به یو ځل ووهئ چې کوم سکرین هم راوستی، بیا تاسو هغه په ورډ کې هم پیسټ کولی شئ او پینټ کې په هر ځای کې تاسو هغه تصویر ځای په ځای کولی شئ. زه پینټ پروګرام بندوم، دا نه سیف کوم، ډونټ سیف، ځکه زما په کار نه ده. اوس د خپل درس ته ځو. سکرین شاټ، دا سکرین شاټ چې کله ووهو، پر سکرین کلیپینګ دا دغه کوو. اوس موږ ته یې اختیار راکړو، کومه ساحه چې زما په کار ده، زه غواړم د دې آیکنو عکس واخلم، د دې سکرین شاټ واخلم، نو دا د ماوس په ذریعه باندې زه تعیین کوم، سلیکشن راولم. دا نور سپین غوندې ده، دا ځای تور شولو، نو اوس به دی ما ته صرف همدغه ځای راته کاپي کوي، عکس یې واخیستل، ګوره زموږ ستاسو صفحې ته یې راوړه، زه دا بیا ډیلیټ کوم. اوس ستاسو دا مطلب ده چې د دې صفحې عکس واخلې، نو زه یو بلې صفحې ته ځم، فرضاً کنټرول ان وهم، نوې صفحه مې راوسته، دلته هم دې درس ته ځم. نو دا دغه سکرین شاټ چې کله اخلو که نه، نو دا څه کوو، اوس به دې نه شاته چې کومه صفحه پرته وي، نو هغه زموږ همدا فایل شاته پروت، نو هغه یې راته راوړل. نو اوس د دې نه عکس اخیستل غواړم، دا ځای عکس اخیستل غواړم، نو ګورئ د هغې تصویر یې واخیستل او د بلې نوې صفحې ته یې راته راوستل. نو په دې ترتیب موږ د سکرین شاټ نه استفاده کولی شو، او ډېر ښه کمانډ ده، ګټور کمانډ ده. که څوک یوازې د کمپوزینګ او د تصویر د استعمال په ګټه او په ضرورت باندې پوهېږي، نو هغه دې نه ډېره ښه چټکه او ښه استفاده ترې کولی شي. دا سکرین شاټ و او دا ختم شولو، دې کې نور تفصیل نشته. چارټ دی، چارټ چې ده دا ډېر خوندور کمانډ دی. که موږ تاسو وغواړو فرضاً د یو دفتر احصایه معلومه کو، یا یو دفتر له بل سره مقایسه کو، یا یو فونتون له بل فونتون سره مقایسه کو، یا فونتون خپل کور کې مقایسه کو خپل نورو پونځو سره، یا یو مکتب همداسې یو اداره، نو هغه د مقایسې لپاره د هغوی د مصارفو معلومولو لپاره، یا د کامیاب شاګردانو، یا د ناکام، یا د فعال استادان یا غیر فعال،
نو د دې ټولو د مقایسه کولو لپاره موږ چارت نه استفاده کوو. زه ځم چارت ما تیار یو جوړ کړی دی، هغې باندې به وروسته کار وکړو. زه ځم چارت کلیک کوم. چې کله ما چارت کلیک کوم نو چارت کې یو ماته دلته راته چارت ته راولي، کالم کې راولي. نو په کالم کې چې راولي دلته یو سمپل کار کړی چې ته ماوس دې ته ورنږدې کړئ تاسو. نو چې ماوس کله دې ته ماوس ورنږدې شي نو هغه تاسو ته هغه چارت غټ سایز کې ښکاروي. نو تاسو یې کتلی چې که دا چارت هم انتخاب کړی نو دا تاسو ته غټ سایز کې ښکاروي. او بیا د چارت مختلف دا کالم کې دي، په لاینونو کې ستا چارت پکار دي، بیا به دا کلیک کوي. دا دلته بیا په لاین کې تاته د چارت هغه اندازه او هغه فیصدي تاته ښکاروي چې کوم یو ستاسو خوښ و. لاندې ډېر مختلف قسمونه دي، نو تاسو یو ګورئ، کتلی شئ، هغې نه استفاده کولی شئ. دا د اوس فرضاً دې کې دا یو دایره غوندې یې راوړه. دایره کې دا نقطه فرضاً دغه پیسې دي چې تا سره بچت پاتې دي. دا فرضاً احمد مصرف کړي، دا خالد مصرف کړي دي، دا بل کس مصرف کړي دي. نو د هر یو نوم به دلته لیکلي، یا په بل تعبیر دا 3 میاشتې یا 4 میاشتې یوه ربع ده. هغه ربع کې فرضاً په هغه یو میاشت کې دونه مصرف شوی، په بله کې لکه دا زیړه نقطه دومره شوی، بله کې دا مصرف شوی، بله کې دا. نو تاسو یو کس که یو مشر وي یا عام کسان وي، هغه چې د تصویر ته وګوري له لرې پېژني چې چا فعالیت څومره ده یا چا څومره مصرف کړی ده. یا په بل تعبیر دا ده یو کس فعالیت کړی، یوه میاشت کې دونه فعالیت یې کړی ده، او یا بل کس دومره کړی ده. یا نن سبا د روژه ده، د ختمونو دغه ختمونه ډېر کېږي. ځینې قاریان دومره سرعت سره سبق وایي. نو فرضاً دې کې یو شیخ آباد کې یو قاري صاحب دی، هغه 6 سپارې تقریبا په 1.5 غنټه کې د نر بچی وایي. ما ورته غوږ نیولی و، پوره 3-4 دقیقو کې زه په یو کلمه باندې هم زه پوه نه شوم، صرف حق باندې پوهېدم او حکیم علیم او دا چې ټکی به راغی نو په هغې به ځو. ما والله که ځای مې نه شوی پیدا کولی دا کومه سپاره وایي. نو فرضاً دغه شیخ آباد قاري صاحب د هغو سرعت په دې اندازه ده، فرضاً په 1 ساعت کې یا په نیم ساعت کې اندازه د وخت ورته ورکړو. دا بل دی هغه بیا دا زیړ خط دی، دا ښه سوکه سوکه په اطمینان سره یې وایي. دا بل هم همداسې دی، دا بل بیا د هغې نه لږ تیز دی. نو دا مقایسوي امور دی، او مقایسوي امورو کې کم از کم 2 درجې وي. په 1 درجه کې مقایسه نشي کېدای، موازنه نشي کېدای، کمپیر نشي کېدای. کم از کم به 2 3 4 5 وي. نو په هغو کې چې ته بیا اوچت اندازه او ټیټ اندازه دا را پیدا کوي، د چارت په واسطه باندې پیدا کوو. نو دا خیر مختلف قسمونه دي، کله پلیټ په شکل کې او دایرې په شکل کله د اوچت مینارونو په شکل سره. زه ځم د کالم ته ځم، کالم کې د اولنی انتخاب او کلسټر کالم ورته ته ویل کېږي. دا اندازه دې کې اوس 3 دا بیا بل قسم ده. دې کې دا فرضاً دا اوله چې دا یو شرق ده، دا بل فرضاً مثال شمال ده، دا جنوب ده، یا دا 4 ادارې دي. دا 4 د ادارې په خپل منځ کې په 3 امورو کې سره مقایسه کوي. نو هغې لپاره فرضاً دا رخلو هغه بیا ستاسو انشاءالله چې دې کې یو ځل کار وکړي، خپله بیا خپل ضرورت اندازه معلومولی شي، د هغې مطابق په هغه کې په مدرسه کې، په مکتب کې، هسپتال کې، هر څه کې استعمالولی شي. نو زه دا یو انتخاب کړو اولنی، او دا مې اوکې کوم. اوکې کېدو سره ګوره یو خبره یاد ساتئ، چارت چې همیشه جوړیږي ورډ په چارت کې هیڅ دخل نه لري. دی بنیادي رول چې ده په دې کې اکسل لري. ګوره دلته موږ ته اکسل راخلاص کړو، اکسل یې راخلاص کړو. نو دا مقایسه کوي چې دا یو خانه له بل سره په اصطلاح لکه په ژوندۍ بڼه فعاله ساتي، او یو بل سره هغه اعداد او شمار سره ساتي. نو هغه بل زموږ فارمولو کې مو ویل چې ورډ کې موږ صرف هغه د جمع فارموله مې استعمالولی شو، هغه هم ډېره کمزورې په کته درجه کې ده، هغې باندې موږ اعتماد نه شو کولی. ولې اکسل چې ده بیا د محاسبې لپاره، د مقایسې لپاره هغه ډېر پیشرفته پروګرام ده. د هغې هر یو سیل ژوندی یې له یو بل سره تعلق لري، د عدد کثرت او قلت ته اعتبار ورکوي، ټکس ته اعتبار ورکوي، مختلف امور دي، فارمولې دي. هغه انشاءالله که الله پاک توفیق راکړو وروسته به په هغې هغه درس هم وایو. نو دا موږ ته اکسل راوستل. اکسل کې دا اوله خانه ده. فرضاً دا یو مثال زه داسې ورکړم، دې خانې ته به موږ ولیکو فرضاً شمال به ولیکو، او دا بل ته به ولیکو جنوب به ولیکو ورته، او دا بل د شرق او غرب به ولیکو ورته. دا 4 دغه دي.
فرضاً ستاسو یو دفتر ده هغه څلور شم د ملک په څلورو طرف اطرافو کې زونونو کې فعالیت لري نو هغه چې کوم شیان خرڅوي فرضاً مثال هغه کتابونه خرڅوي د بره کې به کتابونه ولیکو او دلته به ورته ولیکو کتابونه د دې کې به ولیکو کمپیوټر او په دې بل کې به ولیکو دې کې به ولیکو فرضاً سایکل ته نه وایي دې منځ کې خو هېڅ مقایسه نشته په سایکلونه خو دا اوس یو کمپنۍ د هغه دا شیان خرڅوي نو فرضاً په هر دغه کې د هغوی دغه چې ده په د شمال کې فرضاً دلته به موږ عددونه په خپله خوښه ورته ورکړو هغه 100 سایکله خرڅ کړي دي او په جنوب کې بیا فرضاً 50 خرڅ کړي دي او په دغه کې شرق کې بیا 15 شپېته خرڅ کړي دي او په غرب کې فرضاً 80 خرڅ کړي دي دا شول کمپیوټرونه یې څومره خرڅ کړي دي کمپیوټرونه فرضاً په دغه کې په شمال کې دا 15 خرڅ کړي دي او دغه چې دا په جنوب کې بیا څومره خرڅ کړي دي دا 50 خرڅ کړي دي فرضاً یو عدد موږ وردا 80 خرڅ کړي دي او دا فرضاً دلته 12 خرڅ کړي دي سایکلونه یې څومره خرڅ کړي سایکلونه یې فرضاً 80 خرڅ کړي او دلته 50 خرڅ کړي دا دلته بیا 3 شپېته خرڅ کړي دي او دلته فرضاً 40 خرڅ کړي دي دا موږ اوس جوړ کړ ان شاء الله تاسو ذهن به پرې رسیدلی یو کمپنۍ ده هغه کتابونه کمپیوټر او سایکلونه خرڅوي دوی دفترونه په څلورو ساحو زونونو کې دي شمال جنوب شرق غرب دي زونونو کې دي دا اوس موږ غواړو چې دا سره مقایسه کو او دغه څه د جنوب ته رښتیا ټول قسمت 50 راغی دا به کم او زیات په فرضاً دا به 90 کو او دا به 21 کو چې هغه سره برابر راشي نو زه دا چارت دلته بند شولو نو اصل رول چې دا الته په ورډ کې دغه اکسل اجرا کوي زه دا بندوم دا اکسل فایل چې دا ګوره دا په خپل وجود نه لري کله ناکله د په خپل په کمپیوټر کې یو موقعیت نه لري هغه دا فایل چې موږ سیو کو د دې په ضمن کې هغه له دې سره پټ سیو کیږي نو هغه مستقل شکل نه لري کله که تاسو هغه فایل راولئ ډېر خلک داسې دي داسې یو چارت جوړ کړي نو دا چارت تاسو درولېږي دوی فکر کوي چې دا کس فرضاً دغه وي هغه اکسل فایل نشي را پیدا کولای نو که تاسو کله کله اکسل کې اهمه ډیټا وي او دا او داسې چارت چاته صرف د یو معمولی تفصیل لپاره د چارت ورکړل نو دا به د یو کمپیوټر اپریټر ډېر غټ جهالت او قمقلتوب وي چې دا ټول فایل ورکوي ځکه دا خپل ریکارډ ټول بل ته ورکړ زه چې په دې فایل باندې دلته رائټ کلیک کوم ایډیټ ډیټا ورته وایم ایډیټ ډیټا کې اکسل اتومات خلاصيږي نو اکسل کې خو زموږ ته د څلور خانې را په نخښه کړي د غینه میناري جوړې کړي دي نو هغه نور ډیټا چې د لاندې لیکلي هغه باندې کوم اسماء علم راشي نو ډېر کسان چې کوم کمپیوټر اپریټر بیا په داسې صورت کې به د اکسل فایل ته فرضاً پاسورډ ولګي یا نور هغه مختلف یا ورته ورنکړل چې صرف محدوده ساحه ورته ورکړل چې مستقل دا را کاپی شي یو بل فایل کې واچول چې نو ټوله ډیټا ورکولو ته ضرورت نشته به هر تقدیر دا اوس موږ اکسل چارت هم جوړ کو دلته تاسو فکر یې ورته نو دلته دا چارت دی شمال دی په شمال کې اوس تاسو دا اول خو د رنگونو ته دا سایز که تاسو غټول غواړئ فرضاً دا لیک داسې کوي دا سایکلونه او کمپیوټرونه دا واړه دي لږ زه سایز لږ غټوم هماغه عادي طریقې د دلته لار څوارلس سایز مې ورکړم اوس سایکلونه دی د دې خړ غوندې رنګ ده نو دلته دا ټول خړ رنګونه چې دي دا د سایکل ده نو اواز خو ان شاء الله ټولو ته ورځي دا یو قاری صاحب شکایت کړی د سی اواز نه راځي قاری صاحب سمیع الله الله دې ژوندی لري نو اواز ټولو ته ورځي ان شاء الله څوک مشکل نه لري نو که چاته څه ځان نفیس دغه ان کوم مایک کاواز کې څه مسله نو ماته ووایي انفیس باوري اواز درځي
السلام علیکم قاری صاحب اواز د تاسې ورک سي نت کې مسله د فکر کومه بیا ورکی بیا وروسته را پیدا سي هغه درس مخکې تیر شوی نو څوک پوهېږي نه به درس دي ښه اواز نه دی ولا نه پوهېږم بیا څه ټولو ته همداسې مسله ده که دغه یو تاسو ته همداسې ده والله ما ته په نت کې ستونزه ښکاري نت څه سلو وي کله کله داسې کېږي او دغه پیر صاحب تا ته اواز درځي اورې المهاجر الافغاني اورې پیر صاحب هو قاری صاحب محترم سکته پکې راځي نو حنفي صاحب خبره چې دا د نت مسله ده او نت مسله کوي نو غالبا په همدغه ځای کې به وي ځکه چې بند سي نو ټولو ته بیا نه ورځي مننه کوم خوشحاله راقلی نو درس بیرته له سره ووایم پوه شوې که نه شوې پوه حنفي صاحب درس تکرار کړم که همداسې پسې لاړ شم کې بیا به موږ ویډیو نه کوشش وکړو ویډیو به ورسره وګورو که چېرته پوه نه شو سبا به بیا هغه جنه پوښتنه وکړو زه سمه ده زه مخکې ځم هسې دغه کې دم صحیح خبره ورګل څنګه خوښ یاست صحیح ده همدا ترتیب صحیح دی زه مننه نو موږ خبره ان شاء الله ویډیو صحیح روانه ده ویډیو دلته موږ رنګ نه ښکاره کېږي چې سایکلونه په اصطلاح دا رنګ ده او داسې ده د کمپیوټر بیا دا نارنجي غوندې رنګ د شین رنګ چې ده دا نیله کتابونه دی نو اوس که تاسو دلته د تصویر ته وګورئ کتابونه چې ډېر خرڅ شوي په دې غرب ساحه کې خرڅ شوي ډېر او کمپیوټر چې تاسو وګورئ نو په جنوب ساحه کې نو لري چې تاسو ورته وګورئ تاسو ته هغه د چارت له مخې فیصدي تاسو ته ښکاره کېږي او تاسو ښه پوهېدای شئ چې د چا فعالیت زیات ده یا چا څومره سیل کړی ده څومره فروش یې کړی ده نو دا ټول همدې ترتیب باندې تاسو ته معلومېدای شي اوس دلته موږ دا چارت د دې نوم بدلوو نو هغه نوم همدې ځینې بدلولی شو نو هغه همدې ځینې بدلولی شو دلته فرضاً موږ ورته لیکو دلته فرضاً موږ لیکو فروشات مختصر غوندې یو نوم ورته ولیکو نو دا فروشات مو لیکل او دلته نوم ورته که د دې رنګ تاسو بدلول غواړئ هر څه بدلول غواړئ هغه عادي طریقې سره بدلیږي دا چارت خو انشاءالله تاسو وکتل په همدې ترتیب باندې که د دې چارت هغه دغه کمول غواړئ فرضاً فروشات او د چا کم و زیات وي نو دې باندې به موږ رایټ کلیک کوم او دلته به ایډیټ ټیکس ډیټا ورته ووایو دلته به لاړ شو فرضاً شمال کې د 100 کتابونو په ځای باندې 80 خرڅ شوي دلته به 80 ټکی راوړو نو د شمال ته وګورئ د کتابونو فرضاً دغه به اتومات به دا مناره غوندې دا به اوچته شي 80 ته به ورسېږي نو په دې ترتیب باندې موږ یو احصایه ډېر خوندوره احصایه او یو مقایسوي دغه جوړولی شو چې هغه د یو دفتر فعالیت او دا سره مقایسه کړو او د هغه احصایه راواخلو ډېر خوندور ده دا چې فرضاً سړي ټول تفصیل لاندې لیکلی او د کتاب له پاسه یې دا چارت جوړ کړی نو دا ډېر ښه ښکارېږي او په اسانه عام فهمه هم وي نو په دې باندې که موږ رنګونه بدلول غواړو دا رنګ اوس فرضاً بدل کړو دلته دا رنګ بدلوو ورته نو فیل کلر دې ته سور رنګ ورکوو نو فرضاً دلته دا ټول به سور شي دې بل ته دا خو درې واړه سره ربط لري که تاسو فکر یې پرون موږ یو کمانډ ویلی و اکریټ لینک په توسط باندې دا اوس د دې ټولو منځ کې لینک ده دا سره چې څومره دي دا یو بل سره ارتباط لري نو که ته یو کې تغییر راولي ټولو کې به راځي اوس دا خړ ده د دې رنګ زه ور بدلوم دا شین غوندې رنګ دا ورکوم نو هغه او دلته دا ما یو سلیکټ کړی و نو دلته شین رنګ ورته ورکول ټولو ته شاملېږي ټول بدلېږي دې بل ته رنګ ورکوو په همدې ترتیب باندې او بیا دې سره تړلې موضوع دغه چې د مینو فارمیټ مینو ده فارمیټ کې مینو کې دلته موږ کتاب فرضاً نوم سیریز نوم هم څه شی ورته انتخاب کو چارت ایریا کومه یوه ده نو هغه چارت ایریا دا د چارت ایریا د ساحه ده هغه ته معلومول غواړئ فرضاً لینت څومره ده چارت ټایټل چې ده دا ټایټل دا صرف سلیکشن کوي
په دې چارت کې څونه مختلف شیان دي هغه ته سلیکټ کوي د دې په توسط باندې ته سلیکټ کولای شي بیا دلته هغه باندې فارمیټ اپلای کولای شي زه دا فروشات مې انتخاب کړی دي فروشات ته فیلډ کلر ورته بدلوم هغه ته یو پیټرن ورته ورکوم فرضاً داسې ډیزاین د فروشاتو بیک ګراوند کې راشي کله تاسو ګورئ هغه راځي داسې د هر یو متعلق موږ له دې کمانډونه اجرا کولای شو ریسټ دې کې موږ ډېر تغیرات راوستل بیا وایي چې یار اسیم تغیرات راوستل دې په افغاني حالت کو نو ریسټ کوي بیرته افغاني حالت ته ځو انسرت شیپ د شیپ موږ انسرت کوو دا خو موږ کله ټیکس انتخاب کړی ای بي سي دا فعال کیږي ډیزاین ورته بدلو او بدلولای شو دغه فیل کلر او اوټ لاین او هغه ته پرونو ویل شیپ افیکټس ورته ورکو هغه د دې نه ورکولای شو او د ټیکس متعلق بیا کمانډونه دلته اجرا کوو ټیکس فیل د ټیکس او لاین د هغه سټایلونه دي دا هم پرونو ویل نو په دې ترتیب باندې موږ د هغه متعلق باندې پورا تغیرات راوستای شو ما دلته بل چارت جوړ کړی دی زه هغه راړوم دا دلته اوس ما چارت جوړ کړی فرضاً موږ تاسو اکثر د افغانستان د صحي حالت چیرو نو صحي حالت ما افغانستان په څلورو حصو تقسیم کړی دی فرضاً کابل د مرکز او شمال او جنوب او شرق دا ولایتونه سمتونو باندې تقسیم شوی فرضاً دلته د بیماری فیصدي ده چې بیماران څومره دي نو په کابل کې فرضاً بیمارانو فیصدي دومره ده او هغه ته سہولیات څومره دي سہولیات فرضاً 60% دي د لنیش سره برابر ده او د دوی اړتیا څومره ده اړتیا یې دومره څه ته ده سہولیاتو ته ده ډېر ځلې موږ تاسو کله په ظاهر باندې راسو د اشرف غني موږ ځینې کسان داسې لکه ایمان چې پیراوړی داسې صفت یې وکړي او موږ تاسو دلته افغانستان د حالت ته چې ګورو دومره مریضان یې دومره په زرګونو مریضان پاکستان او مختلف ملکونو ته ځي نو دوی ته د الله انصاف ورکړي په دې دونه وخت کې د 10 کلو کې دومره پیسې رالې ډالر رالې یو مجهز په دې څلورو زونونو کې یو هسپتال جوړ کړی وای دا خلک ولا د تکلیف نه خلاص او پردي ملکونو مفت هم نه جوړول په تجارتي او په سټانډرډ معیاري شکل سره جوړ کړی وای نو دا ما اسې اندازتن جوړ کړی ده خدا یقینا هم داسې ده ګوره اوس د فرضاً په شمال کې د مرض فیصدي څومره ده دوی ته سہولت ورکړل شوی د نسبي برابر سہولیت دي اکثر مجلو یا په ځینو د راپورونو کې ورکول کیږي ډېر کم ده لکه دلته سہولت فرضاً کم ده دغه په نسبت باندې او پاتې شو ضرورت د خلکو چې باید دومره ریکوایرمنت دي دومره ضرورت هغه ته هغه سہولیت ورسیږي یا ورته برابر سي نو په دې چارت نو اوس موږ فرضاً دا ما یو تعبیر وکړو د تعبیر نه موږ خو پوهیدای شو چې ضرورت څومره ده بیماران څومره دي دا په اصطلاح پیشنټ بیماران دي دلته سور رنګ ورکول شوی فیسیلیټیز هغه ته څه د علاج او معالجې سہولیات فیصدي لمخې دا شنه کرخه ده دا او ریکوایرمنت د دوی ضرورت څومره صحت یا علاج ترتیا لري یا دوايانو او هسپتالونو ته هغه بيخي کوله د سری کرخې د هغه سره برابر د معمولی فرق کوي اوس که تاسو زه دلته بیا موږ غالبا د باندې ځ کلیک کوم او بیا فارمیټ مینو ته لاړ شو فارمیټ مینو کې دا همغه طریقه شو موږ اکسل کې دا شی جوړ کړی ده دا بیرته بندوم او دلته زما اصل کې دا مطلب مې دا د وخت ځکه واخیسته دا چینج شیپ دی دا خیر چینج شیپ د موږ دلته دغه ته زو رښتیا دا ډیزاین کې ولومانه ځکه دغه ورکسلو دلته ډیزاین ته زو دام دې سره تړلې ده دلته دا رنگونه بدلو موږ کوم یو وخت ختم ده نو دا زر د تایم دی کې هغه د شیپ د شکلونه بدلو دا په اصطلاح د چارت او دلته چې دلته بیا هغه کې په اصطلاح دا کلیک کوو دلته ما خاص کټګوري د رنگونو د هر کرخه کې مختلف رنگونه دي هغه کې کته خاص رنگونه په اپلای کول غواړي تاسو چارت باندې هغه یو کټګوري رنگونه اپلای شي او بل دا
او کیک اوټ کې دې کې تاسو هغه فیصدي ګوره د هر یو بره لیکلې ده. زه کله کله سکرین ته لاس ورنږدې کوم لکه تاسو لاس هم د ما ګوره به هر تکلیف ما د کابل په سر باندې فرضاً 10 لیکلي دي، هلته 55 هغه هر څه لیکلي دي. تاسو خو انشاءالله په دې پوه شوئ چې دا چپ طرف ته دا خړه نښه دي مریضان دي دومره، دا دوم چې ده دا واړه دا د هغوی ته سهولیات ورکړي دي او ریکوایر څومره ضرورت ده هغه دا زیړه کرښه ده. نو دا دلته تاسو مختلف سټایلونه دي هغې کې لیکنه کېږي. دلته ګوره دا پیشن او فیسیلیټیز او ریکوایرمنټ دا لاندې لیکل شوي دي، په دې کې هغه بره وخیږي، په دې کې هغه ښي طرف ته شي. نو دا ټول دلته تاسو فارمیټ له دې ځای نه مختلف ډیزاینونه بدلولی شئ. نو دا زموږ ستاسو چارټ ولو. او بل یو خبره بل هم ده، یو حدیث شریف کې راځي د قیامت په ورځ به وایي دا چا چې څومره خیانت او غبن او دوکه کړې هغه د شا له طرف نه به د هغه په هغې کې یو جنډه په اصطلاح ولاړی، هغه ټوله دنیا به ورته ګوري چې دا دومره غټ خاین ده، دومره غټ غل ده، دومره غټ قاتل ده، د هغه د هغه جرم حالت به بیانوي. نو هغه حدیث شریف کې خو جنډه لفظ راغلی او دا هم که تاسو فکر یې دا د یو قسم د جنډې ده، نو که ممکن الله پاک هغه وخت کې داسې یو سیستم یو په اصطلاح یو کمپیوټرایز غوندې ده، اوس موږ تعبیر ترې کوو داسې یو جنډه یا یو ګراف د هغه شاته او د هغه له وجود نه ختلی بره او د اسمانه پورې ختلی سور نښه فرضاً د ظلم نښه د بل، نو له لرې که څوک ورته ګوري هغه به د ده ظلم او د ده وحشت او د ده اعمال به په یو نظر باندې چې ورته وکتل شي هغه به هغه جنډې نه چې د ده نه وتلې ده هغې نه به ښکاره کېږي. نو چارټ کې موږ هم مثبت کارونه هم منفي ټول هغې نه معلومولی شو او دې نه ډېره ښه مثبته استفاده کولی شو. انشاءالله مختصر شکل خو ما وویل دا ډېر وخت غواړي که تفصیل ته لاړ شو ځکه جزئیات هم ډېر لري او موږ تاسو اول سر کې وویل چې د دې اقسام هم ډېر دی. الله پاک دې وکړي چې پوه شوي یاست او نور به درس ته پای ټکی کېدو. او دلته که تاسو د نوي سفر اولمه صرف دومره ستاسو خدمت کې عرض کومه چې دا که تاسو کله هم چارټ راولئ نو اول چارټ سر کې دې شیانو ته ګورئ، دلته مختلف اقسام دي د خپلې خوښې د هغه انتخابوئ او بل دا د چارټ بیا وروسته بدلولی هم شي. که تاسو یو چارټ جوړ کړئ مخکې غالبا کمانډ ووایه هغه په بل بدلولی شي، بل باندې بدلولی شي، دا ترتیب هم دی کې ممکن ده. نور هم لوی الله سپار ولهم حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.